شمشاد سره ځانګړې مرکه کې د منظور پښتین د وینا مهم ټکي څه وو او څه یې وویل. سلام، وخت مو په خیر. تېره شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو څرګندونو کې هغو کسانو ته یو ځل بیا په ځواب کې وویل چې وایي پښتانه افغانان نه دي. پر وینا یې د نړۍ ټولو لابراتوارونو ته چیلنج ورکوم چې د دنیا په هر ګوټ کې پښتون پروت وي، ثابته دې کړي چې د افغان نه دی. خو دا امکان نه لري چې پښتون دی وي خو افغان دی نه وي. موږ افغانان یو، افغانان وو او افغانان به اوسو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تېره شپه د شمشاد تلویزیون سره په ژوندۍ بڼه په مخامخ خبرو کې د پی ټي ایم په وروستیو پرمختګونو د لر او بر مشرانو په دریځونو او د پاکستان ریاست له لوري له پښتنو سره په شویو ظلمونو خبرې اترې وکړې. پښتین څرګنده کړه چې پښتون قام د جبر او ظلم څخه نور په تنګ راغلی دی او غواړي چې دې جبر او ظلم ته د پای ټکی کېږدي چې غوره بېلګې په کوزه پښتونخوا کې د پښتون لوی غورځنګ دی. د پی ټي ایم مشر منظور پښتین د مرکې په دوام په خپلو څرګندونو کې ترهګرو او ملاتړو ته په خطاب کې وویل چې نور به تاسو ته اجازه درنه کړل شي چې د پښتون قام نسل وژنه په عامه توګه وکړئ. منظور پښتین پښتنو مشرانو ته په خطاب کې وویل چې د جنګ ختمولو لپاره دی د کرښې دواړو غاړو ته پښتانه قومونه په خپلو کې سره یو شي، اتفاق او اتحاد دې پیدا کړي، د جنګ مفکوره دې په سوله بدله کړي، د دښمنۍ پر ځای د دوستۍ لاسونه سره ورکړئ. بیا به په افغانستان کې رښتینې سوله قایمه شي. پښتین وایي که چیرې سوله وشوه نو په دې توګه به په لر او بر یوه لویه خوشحالي وي. هغه ورځ به تر ټولو بهترینه ورځ وي چې د لر او بر پښتنو او اقوامو سره یو ځای په هغو سیمو کې وګرځم په کومو سیمو کې چې د کلونو راهیسې د یاد قومونو نسل وژنه کېدله او هلته د جنګ پر ځای د سکون فضا خپروي. نوموړی زیاتوي دا چې موږ یو قام یو نو په دې توګه که چیرې په افغانستان کې سوله راشي د کوزې پښتونخوا خلک به هم د ارام ساه واخلي. منظور پښتین د افغانستان په قومي مشرانو، سیاسونو، رهبرانو، عوامو، ولسي وګړو باندې غږ وکړ چې سولې ته لومړیتوب ورکړئ. که سوله مو راوسته نه به مو ډاکټر مري، نه به مو انجینر مري، نه به مو امام او نه به مو ملا او نه به مو عام ولس وژل کېږي. منظور پښتین په ټول ولس غږ وکړ چې د افغانستان په هر ځای کې د سولې غوښتلو لپاره سوله ییز لارینونه وکړئ تر څو هغه خلک پوه شي چې دا جنګ په موږ تحمیل کړی چې دا ولس نور له جنګه بیزار دی او د سکون اخیستو لپاره راپورته شوی دی. نوموړی زیاتوي دښمن به د ترهګر او کافر په نوم وژني. دا هغه نومونه دي چې پر پښتنو راتپل شوي دي. نوموړی زیاتوي هر هغه کس چې عام پښتانه وژني ترهګر دی، هغه که د پاکستان پوځ وي، که ISI او یا هم امریکا یا نور بهرنیان. د منظور پښتین پر وینا نړیوالو له پاکستان سره مرستې کولې خو پاکستان د پښتنو په وژنې سره کارولې. په هر حال تاسو د منظور پښتین د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.